jungle. السلام علیکم. زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې ته نن ورځې تر دې دمه خبرونه. راځئ د ټولو اول ګورو سر خبرونه. کرونا وایرس نور هم زور ولګاوه. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا 10 نور مریضان حق ورسېده. په صوبه کې د مړو تعداد 500 ته ورسېد. د پی کې 55 د مسلم لیگ ایم پی جمشید خان محمد ته هم کرونا وایرس وشو. په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کوونکو خلاف انتظامیه په پیښور کې کریک ډاون وکړ. وزیر اعظم عمران خان د آرمی چیف سره د آیسای د هډ کوارټر دوره وکړه. د پېټرولو بحران نور هم شدت اختیار کړ. پلور ملز اسوسییشن د احتجاج سلسله شروع کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د پی آی ای د شهید پایلټ کور ته لاړ. رحیمداد خان د غلام مرتضی او جمشید الدین کاکا خیل په مرګ د تعزیت اظهار وکړ. راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. کرونا وایرس خپلې پنجې نورې هم خښې کړې. په خیبر پښتونخوا کې په یو ورځ کې کرونا وایرس 10 نور کسان ووژل. د کرونا وایرس په مریضانو کې د 490 کسانو نوره اضافه وشوه. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له کبله چې کم خلک مړه دي د هغې تعداد 500 ته ورسېده. د کرونا وایرس په مریضانو کې ایمینیز ایم پی ایز نور اهم شخصیات او ډاکټران هم شامل دي. 4 ایم پی ایز ته هم د کرونا وایرس د لاحق کېدو تصدیق وشو. کومو ایم پی ایز ته چې کرونا وایرس وشو په هغې کې زینت بی بی، صلاح الدین فضلزیب او جمشید خان محمد شامل دي. در اوسه پورې په صوبه کې 11 ایم پی ایز او 4 ایمینیز ته کرونا وایرس شوی دی. په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کوونکو خلاف د پیښور انتظامیه کریک ډاون وکړ. پلازې مارکیټونه رستورانټې سیل کړې. د دې کریک ډاون په دوران کې 142 کسان گرفتار کړی شو. د دې کریک ډاون په دوران کې د انتظامیه اعلی افسرانو د 71 پلنګ سټیشنو معاینه وکړه او 14 منیجران یې گرفتار کړه. د پیښور ډیپټي کمشنر ویلي چې د کریک ډاون دا سلسله به دغه رنګې جاري وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ووی چې په روان کال کې صحت، تعلیم او د څښلو د اوبو منصوبې په ترجیحاتو کې شاملې دي. پر روان کال کې به په ضم اضلاعو کې کنټرکټ ملازمین مستقل کولی شي. د په دې سلسله کې د یو اعلی سطح اجلاس صدارت کوو او اجلاس ته خطاب وکړ. په پوره صوبه کې د پېټرولو په بحران کې نور شدت راغی. په پېټرولو پمپونو کې د ګاډو لوی قطارونه جوړ شو او خلکو پوره ورځ په ګاډو کې د پېټرولو اچولو انتظار کوو. د فلنګ سټیشنونه پېټرول بالکل غایب دی او خلک خوارزار شو. بل خواته پبلک د پېټرولو د خرڅېدو انکشاف شوی دی. انتظامیه د پېټرولو د بحران په قابو کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوه.
پلور میل اسوسییشن د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د غنمو په راوړو باندې د پابندۍ خلاف احتجاج وکړ. دوی دا مطالبه هم کوي چې په صوبه کې د غنمو په نقل و حمل لګولی شوې پابندي اوچته کړی شي. بلخوا په صوبه کې د وړو ډېر زبردست بحران لګیا دی پیدا کیږي. ډیلرانو د وړو د سټاک په یوه ګنټه کې د ختمېدو دعوا کړې ده. بلې خواته د وړو قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. په یوټیلیټي سټورونو کې هم وړه نه میلاویږي. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په کراچۍ کې د پی آی ای په حادثه کې د شهید شوي پایلټ کور ته ورغی. د په دې موقع باندې فاتحه خواني وکړه او د شهید پایلټ د خاندان سره د غمرازۍ اظهار وکړ. د وروستو د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې په حکومت باندې ګوته اوچته کړه. د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر او پخوانی سینیر صوبایي وزیر رحیمداد خان د غلام مرتضی او جمشید الدین کاکا خیل په مرګ باندې د تعزیت اظهار کړی دی او د مرحومینو د مغفرت دعای غوښتې ده. د مسلم لیگ نون د ضلع مردان جنرل سیکرټري او د پی کې 55 منتخب ایم پی ای جمشید خان محمد ته هم کرونا وایرس وشو. څو ورځې وړاندې د ایم پی ای جمشید خان ناڅاپه طبیعت خراب شو. په دې وجه باندې د وینې نمونه د ټسټ دپاره ولیږلی شوه. د زیارت په ورځ باندې د وینې ټیسټ پازیټیو راغی او دغه رنګې د په وجود کې د کرونا وایرس د موجودګۍ تصدیق وشو. د ایم پی ای جمشید خان محمد خاندان د روغ صحت دپاره خلکو ته د دعا اپیل کړی دی. بلې خواته د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اطلاعاتو مطابق ایم پی ای جمشید خان محمد روغ صحت دی. د پنجاب نه د مسلم لیگ نون پخوانی ایم این ای طاهر رشید د اوږدې بیمارۍ نه پس په حق ورسېده. شرمیلا فاروقي د زنانو په مخصوص سیټ باندې د سند اسمبلی ممبره جوړه شوه. دوی په باقاعده توګه باندې د خپلې عهدې سوګند اوچت کړ. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.